السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور او ستاسو ملګری میا اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه امید ساتم چې څومره ملګري زموږ چینل ته راغلي دي د ژوند په خیر خوشحالو کې به وي. د ډیرو ملګرو په فرمایش سره د جاوید شاه درمان صاحب چې ډیر پیژندلی نوم دی د پښتو ادب په لږ وخت کې ډیر زیات خدمت کړی دی. د هغوی یو کلام در سره شریکوم. امید ساتم چې د ټولو ملګرو به خوښ شي. د غزل نه مخکې دغه یو دوه شعرونه دي چې په خپل وجود کې خپلې ساته ملامته شومه، زه چې مړ نه شومه نو تاته ملامته شومه. په خپل وجود کې خپلې ساته ملامته شومه، زه چې مړ نه شومه نو تاته ملامته شومه. ما د هوا نه په خپل کور کې ډیوه نه ساتله، ما د هوا نه په خپل کور کې ډیوه نه ساتله، بس خو چې مړه شوه نو رڼا ته ملامته شومه. او کلام دی چې جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته. چې جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته. عقیدې باندې د مینې پیروکار یم، زما شته خو د هغې را سره نشته. او ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، هی قسمت نن چشمې را سره نشته. ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، هی قسمت نن چشمې را سره نشته. قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم، قرض واخلم څه خرڅ کړم که څه وکړم، کرایه د میکدې را سره نشته. په کاغذ باندې سر خط و آخري خط هېڅ غم اوس د وعدې را سره نشته. په کاغذ باندې سر خط او آخري خط هېڅ غم اوس د وعدې را سره نشته. او چې جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته. ډیرو لوپټو باندې را تیر شوم، ډک بازار دی خو پیسې را سره نشته. ډیرو لوپټو باندې را تیر شوم، ډک بازار دی خو پیسې را سره نشته. او اخیری شعر دی چې اوس درمانه خدایه تا ته څنګه مخامخ شم، اوس درمانه خدایه تا ته څنګه مخامخ شم، څه جواز اوس د توبې را سره نشته، څه جواز اوس د توبې را سره